د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست هغه کس نیولی دی چې په جعل او تزویر به یې سیم کارتونه پلورل. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي یاد کس به د سیم کارت اخیستونکي په نوم 2 سیم کارتونه راجستر کول او وروسته به یو سیم کارت په بل کس پلوري. هغه داسې کوله چې یو سړی چې به کله ورته راغلی په 2 ځایه بیا ګوته ورته لګول چې 2 ځایه مطلب تضمین وکړي. نو ها یو سیم کارت بیا ځان ته راوایسته یو سیم کارت بیا هغه ته ورته ورکړي. دا کار یې کوی چې هغه نن مو الحمدلله هغه نفر ونیوی او د ټولو ثبوتاتو سره. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست کشفي مرستیال زیاتوي مصطفی نومی په خپل جرم اعتراف کړی دی او دا یې منلی چې د مخابراتي شبکې سیم کارتونه یې جعل او تزویر کړي دي. په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او دا ویلی دی چې دا سیم کارت ما راویستی او د هغه نه وروسته مې بیا په 800 افغانۍ باندې خرڅ کړي. مصطفی مني چې د مخابراتي شبکې غیر مستقیم کارکوونکی دی. هغه زیاتوي د یو کس په نوم به یې 2 سیم کارتونه راجستر کول او وروسته به یې یو سیم کارت په 800 افغانۍ پلوری. مجبور شدم که سیم کارت بگیرم به نام دیگه شخص ثبت کنم و در بازار بفروشم. در بازار که فروختیم این توی قضیه پیش آمده که قاری صاحب میگه که این قضیه اختطاف است، این قضیه جنجال است و خدا و را یگانه شاهد میگیرم فهمیدی که من اینمی جل تثبیت ای را خاص به خاطر تنگ دستی و خاص به خاطر روزگار خراب. مصطفی وایي د سیم کارتونو د جعل او تزویر په برخه کې عمل مجرمانه و او د خپل جرم سزا به ویني. خواست من اینمی است به عدالت که ما برخورد شوسته است. عمل ما عمل مجرمانه بوده. جعل تثبیت کردیم به نام نفر سیم کارت بود که خودش خبر نبوده امی کار کردیم راجستر کردیم به نامش. ما در این گناهیم 100% پشیمان هستم از این که فهمیدی ضرر ما جایی که یک نفر مفید باشم که نفع ما به جامعه برسه ضرر ما به جامعه رسیده. ما در این حساب هم میخوایم که جزای خود ببینم هم وجدان ما مرا اعلان میکنه. یو بل تن چې نجیب الله نومیږي له مصطفی نومي څخه به یې سیم کارتونه اخیستل او وروسته به یې په خپل دوکان کې د 1000 افغانیو په بدل کې پلورل. مصطفی نامی خودش چی داره؟ نمایندگی اتصالات داره. او یگان دونه میاره میفروشه میرم خلاص. ما موبایل فروش میگم برای ما بفروش. با یک دانه سیم کارت چند میفروختین باز؟ 1900 از او 700 800 میخریم. الکترونیکی تذکره عکس د اسلامي امارت د پریکړې په اساس په ټول هیواد کې په ساده تذکیرو د سیم کارتونو د ویش لړۍ درول شوې او یوازې مخابراتي شبکې کولی سي په الکترونیکي تذکیرو سیم کارتونه وپلوري.